بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان انفوټیک ټیوټوریال چینل ته ښه راغلاست. د نن په ویډیو کې زه غواړم چې تاسو سره د لینکس یوزر او ګروپ په باره کې خبرې وکړم. په لینکس کې یوزر او ګروپ چې دی یو ډیر مهم بخش دی. دا د سکیورټي پریمر ارتباط لري او هم څنګه چې یونیکس سیستم جوړ شوی دی په هغه پورې هم ډیر ارتباط لري. په لینکس کې موږ څو قسمه یوزران لرو. یو ته اډمین یوزر ویل کیږي، یو نورمال یوزر دی، یو بیا سرویس یوزر دی. په روټ یوزر چې دی دا یو قسم د اډمین یوزر دی. نو د اډمین یوزر او د نورمال یوزر تر مابین د کوم فرق چې دی هغه د اختیاراتو نه دی. یو اډمین یوزر چې دی هغه پر دا ټوله کمپیوټر سیستم باندې اختیار لري. هغه په دا کمپیوټر سیستم په دا لینکس سیستم کې چې هر فایل دی هغه فایل ویلای شي. که هر فایل چې دی په هغه کې تغییر او تبدیل راوستلای شي. که فرضاً مثال یو یوزر پکې کې هغه یوزر دی یو نوی یوزر ورچولای شي، یو کوم یوزر چې پکې کې هغه د ایسته کولای شي، یو اپلیکیشن انسټالولای شي، یو کوم اپلیکیشن چې پکې کې هغه د بین وړلای شي. نو دا دی چې د اډمین یوزر چې دی دا ډیر قوي یوزر دی. بل نورمال یوزر چې دی، نورمال یوزر خپل محدود اختیارات لري او موږ کولای شو چې د یوزر د نورمال یوزر اختیارات تغیر راولو. نو د هغه لپاره بیا څه شي سوي دي، د اختیارات طبقه بندي سوي دي په ګروپو کې. یو ګروپ موږ چې کوم وخت یو اختیارات چې شي کوو هغه اختیارات و یو ګروپ ته ورکول کیږي، او که غواړي چې دا اختیارات و یو یوزر ته ورکړي بیا تر ولاړیږي هغه یوزر او هغه ګروپ ته راچي. که په دغه سلایډ کې که تاسو وګورئ موږ سره درې ګروپ دي، ګروپ اول ګروپ، دویم ګروپ او دریم ګروپ. د اول ګروپ ته موږ دا اختیار ورکړی دی چې دی کلر پرینټر هم رنګار پرینټر هم استعمالولی شي او نورمال دا تور خط چې چاپي دغه پرینټر هم استعمالولی شي. ګروپ دویم ګروپ چې دی په هغه کې یوزر چې دی هغه سکینر استعمالولی شي. دریم ګروپ چې دی دا د دې اختیارات بیا دی چې دی به ټول فایلونه چې په زموږ په کمپیوټر سیستم کې دی ټول دا فایلونه کتلی شي. نو کوم په دې کې یوزر ای چې دی، یوزر ای د ګروپ اول او په ګروپ دوام کې دی. معنا دا دی چې یوزر ای چې دی هم رنګه پرینټر استعمالولی شي، هم تور سپین پرینټر استعمالولی شي او هم سکینر استعمالولی شي. اما یوزر ای بیا فایلونه نشي چک کولای. که موږ دغه ته وګورو چې په بلې خوا کې بیا یوزر بي چې دی، یوزر بي بیا ټول فایلونه چک کولای شي، ولې دی په ګروپ 3 کې دی، په دریم ګروپ کې دی. اما دی بیا نه پرینټر استعمالولی شي او نه سکینر استعمالولی شي، ولې چې دی په هغه ګروپو کې نه دی. نو دا ګروپونه چې دي دا د اختیاراتو د کنټرول لپاره دي. کوم وخت چې یو یوزر د ګروپ نماینده کیږي، ممبر کیږي، هغه اختیارات اتومات د تور کول کیږي، او کوم وخت چې دا ګروپ څخه ایست کیږي هغه اختیارات اتومات د دڅ ایست کیږي. نو دا د اډمنستریټر یوزر چې ماته ستویله دغه سي یو اډمنستریټر ګروپ هم ستا په لینکس کې چې هغه ته سودو ویل کیږي. په سودو کې کوم موږ غواړو چې یو یوزر اډمنستریټر کو موږ او هغه ګروپ ته ورواچو. هغه ګروپ ته چې مور واچوي بیا نو دی ټول اختیارات لري په دا سیستم کې. او که غواړي چې دا یو یوزر چې هغه اډمنستریټر او بیرته تر وباسي ته بیا هغه سودو د ګروپ څخه استکه اتومات د اختیارات ټول د بین دي. نو راځي چې ټرمینل ته ولاړ شو. دلته وګور که موږ راسو که زه دلته راسم کمانډ رن کوم چې هو ام آی، کوم وخت چې موږ نه پوهېږو چې موږ کمپیوټر ته راغلاست او تاسې نه یاست خبر چې کوم یوزر دی ټرمینل ته بخښنه وغواړم رالو موږ فرض مثال تاسې لاګین شولاست. زه به د شروع څخه دا چې شي وکړم فرض مثال لاګ اوټ وسم
لوګ اوټ چې سولم دا د کوم وخت چې تاسو کمپیوټر چالان کوي ورچوال باکس کې دا دوه یوزر راځي یو وی باکس یوزر دی کېدای شي په سیستم کې وازي دا غیز ما په هغه کې اډمین یوزر هم دی ولې چې ما دا ورسته جوړ کړی دی نو زه به د اډمین یوزر په صفت ورسم خپل کمپیوټر ته پاسورډ انټر کړئ ادا د تاسو دلته رالاس دلته چې رالاس بیا موږ ځو یو اپلیکیشن ته چې هغه ته ټرمینل وایي ټرمینل داسې اپلیکیشن دی کوم چې موږ ته دغه وینډو را خلاصوي په دا وینډو کې دا کوم دغه پروګرام چې دی چې دلته ویني او زه دلته دا پروګرامونه دغه کمانډ رن کوم دا کمانډونه چې دي دته شل کمانډونه ویل کیږي شل کمانډ فرض مثال پی دبليو ډي دی دا د شل کمانډ دی ال اس دی دا د شل کمانډ دی هو ام آی دا د شل کمانډ دی شل کمانډ څه دی شل کمانډ شل داسې اپلیکیشن دی کوم چې زموږ څخه کمانډ اخی او هغه وروړي او اپریټینګ سیستم ته لینکس ته په لینکس کې دا لینکس دا کمانډ پیژني او داغه په جواب کې موږ ته ازموږ هغه اوټپوټ کوم چې دا کمانډ څه کار کوي هغه موږ ته راښکاره کوي دلته نو هو ام آی چې دی هو ام آی داسې کمانډ دی که فرض مثال تاسو دلته رالاست او داغه ټرمینل شروع دی او تاسو رالاست او تاسو نه خبر چې دا کم یوزر دلته دی که څه هم دلته لوړ لیکل سوی دی اډمین خو فرض مثال دا خو تغیرېدلای شي ځکه کولای شم چې داغه هوست نیم تغیر کوم او دلته سره یوزر ونه لیکل سي دا هغه وخت چې تاسو راځي تاسو دا کمانډ رن کولای شئ چې هو ام آی اده تاسو وایي چې ستا یوزر نیم چې دی ستا یوزر نیم اډمین دی بل کمانډ چې ډیر ضرور دی په لینکس کې هغه ال اس دی ال اس معنی لیست چې دی لیست تست لیست کوي کوم شان چې په دغه اوس ډایرکټری کې دی په لینکس کې ټول سیستمونه چې دی هغه ډایرکټریان دي فرض مثال لکه تاسو چې په وینډوز کې وینئ چې هلته به سی ډرایو وو ډي ډرایو به وو بیا به په هغه کې دننه فولډرونه وو دلته په لینکس کې سی ډرایو ډي ډرایو دا شی نشته کوم شی چې تاسو وینئ هغه داسې دی لکه یو درخت غوندي تاسو چې څه یو دقیقه کوم راسو دلته دا نو په وینډوز کې چې تاسو وینئ په هغه کې سی ډرایو او ډي ډرایو او په لینکس کې چې دی داسې لکه یو درخت داسې سیستم دی په سر کې یو ډایرکټری ده په هغه کې دننه نورې ډایرکټریانې دي بیا په هغه کې دننه نورې ډایرکټریانې دي نو اوس که موږ ولاړ سو او سیستم ته دغه د سر ډایرکټری چې ده دا که فرض سودو اسیو سم سودو اسیو معنا که ته غواړې چې تاسو اوس روټ سولاست چې تاسو سی ډي کوي پی دبليو ډي ولیکئ سلاش روټ که زه ورته سی ډي دلته مې پوزه اوس زه په دا سر کې یم په دا روټ ډایرکټري کې کوم چې ما تاسو ته ښکاره کړه دغه زه په دغه سر په ډایرکټري کې یم د دې وروسته بیا نور ټول لاندې نورې ډایرکټریانې دي یا فولډرونه دي اوس که زه دلته راسم او ال اس وکم تاسو وګورئ چې دا ټول ډایرکټریانې دي په دې کې دننه نو دا چې د لینکس فایل سیستم دغه کار کوي نو اوس په دې څه د مازه دغه یو ساید نوټ چې ما ښکاره کوي اوس موږ زو بیرته رالو اگزیټ سولو د روټ یوزر څخه او خپل نورمال یوزر ته نو اوس په روټ یوزر چې لکه ما تاسو ویل روټ یوزر چې دی هغه یو اډمنسټریټر یوزر دی کوم چې په ټولو لینکس سیستمو کې وجود لري هر کدا فیډورا یې کدا اوبنټو یې کدا ډیبین یې کدا کالی په دا هر یوزر چې هر سیستم چې تاسو انسټال کړئ په هغه کې د روټ یوزر خاصه نو په لینکس سیستم کې ډېر مختلف یوزرونه دي دا یوزرونه چې دي دا په یو فایل کې لیکل شوی دي دا هغه فایل نوم چې لوکیشن چې دی هغه او نوم او لوکیشن هغه دی دا کوم فولډر چې دا موږ ورځو هغه ته ای ټی سی وایي که تاسو وګورئ په دغه لوړه حصہ کې یو فولډر و تر دغه مین فولډر لاندې یو بل فولډر راتله ای ټی سی اوس نو زه ورته وایم چې اول دا روټ ته ولاړ سه بیا د روټ ته ولاړ سه ای ټی سی ته بیا په ای ټی سی کې یو بل فایل دی په نامه پی ای اس اس دبليو ډي پاسورډ
نو اوس که زه دا دغسې رن کړم دا باید داسې یو پروګرام ته زه ما داسې یو پروګرام په کار دی کوم چې دا فایل ما ته راښکاره کړي که زه دغسې دا وکړم هېڅ شی نه راځي نو که غواړم چې زه دا فایل وګورم یو بل پروګرام دی چې هغه په نامه دی د کیټ معنا کیټ پروګرام چې دی هغه تاسو ته یو فایل درښکاره کوي په داسې درښکاره کوي چې تاسو هغه ایډیټ کولی نه شئ مازې ویلی شئ دا فایل د ویلو په حالت کې درښکاره کوي اوس که زه دا پروګرام رن کړم دی ما ته دغه ټوله فایل داسې راښکاره کوي په دا فایل کې تاسو وګورئ ډېر مختلف یوزرونه دي په ټولو کې په سر کې چې دی روټ یوزر دی کوم چې ما تاسو ته ویل چې د اډمنسټریټیو یوزر دی او د دې وروسته دا ایکس راځي دا ایکس چې دی دلته به پخوا دلته پاسورډ لیکل شوی په انکریپټډ څه شي کې انکریپټ شوی به او پاسورډ به دلته لیکل شوی و او اوس هغه د سکیورټي په خاطر دا پاسورډ داسې ایسته کړی دی دا دلته د په انګلیسي ته پلیس هولډر دا مازې دلته یو ساين ور کړی دی چې دلته پاسورډ شته خو اوس موږ ایسته کړی دی دا هغه وروسته بیا صفر راځي بیا صفر راځي بیا روټ راځي بیا سلاش روټ راځي بیا بن باش راځي ښه نو دا ایکس خو ما تشریح کې چې دا د پاسورډ پلیس هولډر دی هغه زیرو چې دی دا ته یو آی ډي وایي هر یوزر چې دی په لینکس کې د لینکس سیستم چې دی د روټ په نامه څوک نه پیژني دی د یو نمبر پر اساس هر یوزر چې دی یو نمبر لري هغه نمبر چې دی دغه نمبر ته یو آی ډي ویل کېږي دا داسې لکه فرض مثال یو څوک چې تذکرې نمبر ولري دا تذکرې نمبر چې دی په تذکرې نمبر باندې حکومت تا پیژني چې ته څوک یې یا فرض مثال په یو بل مملکت کې چې هغه چې خپل هغه شناخته کارت هر شي چې هغه لري په دغه نمبر چې دی دا چې اقتصادي دي ته نوم لري خو په یو نامه باندې کېدای شي په دا نامه باندې مختلف ډېر خلک یې اما نمبر چې دی هغه یوازې ستا خپل نمبر دی دلته هم دغسې کیسه ده روټ کې د هر چا نوم ته روټ کولی شې خو یو آی ډي چې ده صفر چې دی هغه یوازې د روټ دی که ته د یو بل چا یو آی ډي ور صفر کې بیا خدای دې وکړي چې د هغه نوم هر شی یي که فرض مثال دا زما اډمن یوزر چې دی زه د هغه یو آی ډي ور صفر کړم بیا چې زه هلته ولیکم هو ام آی بیا دی ما ته دا نه وایي چې ته اډمن یوزر یې بیا دی ما ته وایي چې ته روټ یوزر یې د هغه وروسته دا بل زیرو چې دی دا ګروپ آی ډي ده لکه کوم ګروپونه چې ما تاسو ته تشریح کړه چې ما تاسو ته ویل چې هر یوزر خپل یو ګروپ لري کوم وخت چې موږ یو یوزر جوړ کړو په لینکس کې د هغه یوزر په نامه خپل یو ګروپ هم جوړیږي او لکه کوم آی ډي چې و یوزر ته ورکول شوی ده هغه ګروپ ته ورکول کېږي داسې وخت هم راتلی شي چې ته فرض مثال دا ګروپ آی ډي ورته غیره کې اما په صورت عموم کوم وخت چې یو یوزر موږ جوړ کړو هغه یوزر یو آی ډي لري او هغه یوزر یو بل ګروپ هم جوړیږي او د هغه ګروپ آی ډي هم د یوزر آی ډي یو رقم نو دلته هم روټ یوزر دی د هغه یو آی ډي صفر ده د هغه بیا یو بل ګروپ دی د روټ په نامه د هغه ګروپ آی ډي هم صفر ده دا بل لفظ روټ چې لیکل شوی دا لکه یو تشریح داسې ده چې ورکول شوی ده چې دا څه شی دی دا دوی مازې لیکل چې دا روټ یوزر دی د هغه وروسته بیا دا کولون دی دا که تاسو وګورئ دا کولون چې دی دا لکه یو ډیلیمیټر دی دا د یو معلومات چې خلاص شي دی بیا د هغه وروسته بل معلومات شروع کېږي نو اول چې د یوزر نوم بیا کولون بیا ایکس چې دا د پاسورډ پلیس هولډر بیا کولون دی بیا صفر دی کوم چې یو آی ډي ده بیا کولون دی صفر دی دا ګروپ آی ډي ده بیا کولون چې دی دا ډسکریپشن دی بیا د سلاش روټ چې دی دا هوم ډایرکټري ده لکه هر یوزر چې موږ جوړوو هغه خپل یو هوم ډایرکټري لري دغه هوم ډایرکټري چې دی هوم فولډر چې دی په دغه ځای کې هر فایلونه او هر شی چې دی د هغه اجازه دی لري چې دی دلته فایلونه جوړولای شي او هم چې کوم فایلونه دلته دي هغه دلته کتلای شي د هغه څخه علاوه د باندې که ته غواړې چې د بل چا هوم ډایرکټري ته ولاړ شې یا نور فایلونه وګورې فرض مثال تاسو دلته وګورئ یو فولډر دلته تاسو وینئ چې د هوم په نامه دی دا سلاش هوم په دا هوم فولډر کې دوی هر یوزر ته یو بل خپل فولډر جوړوي په هغه فولډر کې دننه چې څونه فایلونه دي هغه ټول دغه یوزر کتلای شي اما کله غواړي چې فرض مثال ای ټی سی کې فایلونه وګوري په ډیف کې فایلونه وګوري په سی ډي روم کې فایلونه وګوري په لیب ایکس 32 کې فایلونه وګوري هغه بیا دای نه سي کتلای دا هغه د کتل د لپاره باید دی اډمن یوزر یا فرض نو استاد روټ کتلای شي ولدی چې دی اډمن یوزر دی اما نورمال یوزر یې نه سي کتلای
نو دغه سلاش روټ چې دی دا د یوزر د روټ یوزر هوم ډایرکټري ده. بیا د هغه وروسته سلاش بن سلاش باش راځي، دا چې دی د هغه شل دی. شل چې ما تاسو ته وویله چې شل هغه پروګرام دی کوم چې په کوم کې چې بعضې کمانډونه دي، هغه کمانډونه موږ استعمالوو او هغه دا کمانډونه وړي په لینکس کې. هغه کمانډونه چې رن کېږي وړي د هغه څه موږ ته آوټپوټ راکول کېږي. نو په لینکس سیسټم کې مختلف قسم شلونه دي. دا کوم بن باش چې دی دا بن باش اصلا لوکیشن دی د دا شل ده. په سلاش بن فولډر کې یو پروګرام دی د باش په نامه. باش معنا بورن اگین شل، اما بعض داسې بل شل چې دی هغه زد شل دی، بل شل چې دی هغه نورمال شل دی، کوم چې دا زوړ شل دی. نو دی وایي کوم وخت چې دا یوزر دلته راسي او لاګین سي، کوم وخت چې فرض مثال ته لکه روټ یوزر رااله، دا کم پروګرام چې باید تاسو درکول سي چې ته په پروګرام کمانډونه پښکې ولیکې او هغه په دا سیستم کې رن سي، هغه پروګرام به یې ستاسو به وي باش. که اوس څه دلته راسي وګورئ بل یوزر چې دی د ډیمن په نامه دی، دا هغه یو آی ډي چې د 1 دی، ګروپ آی ډي 1 ده. او کوم وخت چې تاسو دلته راسي سلاش یوزر اس بن نو لاګین، دا نو لاګین دا دی چې معنا دا یوزر چې دی دا لاګین کېدلای نه سي. که فرض مثال موږ دلته راسو وګورو، دغه دا ډیمن په نامه یو یوزر دی، موږ راځو دلته وایي چې فرض مثال لاګ اوټ موږ لاګ اوټ شو. نو که موږ وګورو دلته دوه یوزر دی، یوازې یو اډمن دی، یو وی باکس یوزر دی. د ډیمن په نامه نسته، دا په دا خاطر نسته چې دی لاګین کېدلای نه سي و سیستم ته. نو اوس بیرته راځو موږ ټرمینل ته، بیرته موږ ورته وایو چې کاک سلاش etc سلاش نو دی چې دی لاګین کېدلای نه سي. نو دا ډیمن یوزر چې دی ته سرویس یوزر ویل کېږي. سرویس یوزر دا دی چې دی مازی یو پروګرام دی په دننه په لینکس کې دی هغه پروګرام رن کوي په لینکس سیستم کې. نور دی هیڅ اختیارات نه لري، دی یو ډیر محدود اختیارات لري. نو د سیستم یوزر داسې دی په کوم باندې چې موږ پروګرامونه رن کوو هغه لاګین کېدلای نه سي. او دا بیا د سکیورټي یو لیک چې دی چې کوم په باره کې بیا زه یو ویډیو جوړ کوم وروسته. نو اوس موږ رالو خپل و د اخره ته که تاسو وګورئ یو وی باکس یوزر دی چې دا غي یو آی ډي زر ده، ګروپ آی ډي هم زر ده او ډیفینیشن هم وی باکس یوزر دی. هوم ډایرکټری چې ده home/home/vbox-user او شل چې دی هغه بن باش دی. کوم اډمن چې دی هغه ته وګورئ دا هغه home/home/admin دی او دا چې دی. اوس کوم لاړ سو چې وایي چې ls/home تاسو وګورئ چې موږ دوه یوزر لرو، کوم چې موږ اډ کړی دی هغه یو اډمن یوزر دی، یو وی باکس یوزر دی. د روټ چونکه اډمنستریټیو یوزر دی دا هغه هوم ډایرکټری لکه تاسو چې ولیدله هغه سلاش روټ ده. نو اوس کوم غواړو چې معلوم کو چې دا اډمن یوزر په کوم ګروپو کې دی، کې د خو دلته خمازه د یو ګروپ د لیکل دي هغه د ګروپ معلوم کول د پاره ته یو چې کمانډ رن کوي هغه ته ګروپس وایي. ګروپس چې مو وایي کمانډ چې مران کې د ماته وایي چې اډمن یوزر په اډمن یوزر ګروپ کې دی، په ای ډی ایم ګروپ کې دی، په سی ډی روم ګروپ کې دی، په سوډو ګروپ کې دی، ډی آی پی کې دی، پلګ ډیف ال پی اډمن ال ایکس ډی سامبا شیر. دا هغه ګروپونه دي کوم وخت چې موږ یو یوزر اډ کو کې دا مختلف شان پروګرامونه موږ استعمالوو. نو په دا خاطر دا یوزر دلته ورټ کړی دی. خو په ټولو کې مهم ګروپ چې دی هغه د سوډو ګروپ دی. سوډو ګروپ دا دی چې دا موږ ته اجازه چې راکوي چې موږ اډمنستریټیو کارونه وکړو. اوس نو که فرض مثال موږ راسو ولیکو سوډو یو بل یوزر اډ کو، یوزر اډ ټیسټ، انو د وای پاسورډ انټر کوم، خپل پاسورډ انټر کړئ، دا دی یوزر اډ سو. اوس کوم راسو cat/etc/pswd تاسو وګورئ ټیسټ یوزر اډ سوی دی. دا دی تاسو وګورئ چې د ام په سلاش هوم کې /home/test ورته جوړ سوی دی او
دا یوزر یو آی ډي یوزر 2 ده. نو اوس که فرض مثال موږ غواړو چې ټیسټ یوزر سو، موږ باید اول روټ سو. سو که غواړي چې روټ سي همیشه دا کمانډ وایي sudo su w2 پاسورډ انټر کړئ. اوس چې زه ورته ولیکم who am I دا ورته روټ یې. نو بیا چې غواړم چې زه ټیسټ یوزر سم بیا زه ولیکم su change user او نو چینج خو په سیره چې خو su ټیسټ چې وایي اوس زه چې سولم اوس زه ټیسټ سولم. بل شی چې تاسې نوټ کړئ ګورئ دلته چې وو دلته دا زموږ پرومپټ چې دی دا پرومپټ دا مختلف وو. ګوره دلته لیکلي admin at ubuntu 02 دا چې وو دا مختلف شل دی. دا چې وو بن باش دی. اما که ته اوس وګورې د ټیسټ یوزر دا بن شل دی. دا شل چې دی ګورې د دې دغه ساین مختلف دا علامه یې لا مختلفه ده. اوس که زه ولیکم چې who am I دی وایي ته چې یې ته ټیسټ یې. اوس که زه ولیکم چې ګروپ دی ماته وایي که زه ورته ګروپس دی ماته وایي چې ته یوازې په ټیسټ ګروپ کې یې. نو دا نورمل یوزر چې دی دی یوازې چیش کولی شي. اوس که زه ولیکم چې pwd زه چیرې یم ته ورته وایي چې /home/admin کې یې. نو اوس که زه cannot cd to /home/test pwd که زه ووایم صحیح ګورئ دا موږ ته چیش کوي. زه اوس په /home/admin کې یم کوم چې د admin یوزر هوم ډایرکټري ده. اوس زه غواړم چې دلته کمانډ ران کړم ls چې ماته فایلونه راښکاره کړه. دی ماته اجازه نه راکوي ولې زه چې یم زه لکه یو ټیسټ یوزر داسې یم. دی ماته وایي ته پرمیشن نه لرې ولې دا ځای چې دی دا یوازې د admin یوزر دپاره دی او admin یوزر چې دی هغه خو په خپل ډایرکټري کې فایلونه چک کولی شي. اما چونکې دا ټیسټ یوزر چې دی ټیسټ یوزر یو نورمل یوزر دی هغه اډمنسټریټیو یوزر نه دی په دا خاطر دی نشي چک کولی په دا ځای کې. نو چې زه ls ووایم دا چې کېږي. اوس به زه راسم اگزیټ وسم اگزیټ چې سولم اوس بیرته زه باش اوس زه بیرته روټ یوزر سولم who am I چې ولیکم دی ورته روټ یې. اوس ما لوکیشن چیرې دی که تاسې دلته وګورئ زه په /home/admin کې یم. نو اوس زه admin یوزر یم چې زه ls ولیکم زه فایلونه چک کولی شم. که څه هم دا لوکیشن چې دی دا ډایرکټري چې دی دا د admin یوزر ده خو بیا هم زه دلته فایلونه چک کولی شم. اوس که فرض مثال زه ولاړ سم ورته /home/test ته ولاړ سه زه ټیسټ هلته هېڅ داسې ډایرکټري نشته هغه نه ده جوړه سوې. که فرض زه ولیکم چې mkdir make directory /p/home/test نو اوس که زه ورته ولیکم /cd/home/test اوس چې زه ولیکم pwd زه په /home/test کې یم. نو زه ځم فرض مثال بیرته ټیسټ یوزر کېږم. که غواړو چې زه باید اول دا پرمیشن پر دغه پیج باندې و دغه ډایرکټري کې ټیسټ یوزر ته ورکړم /home که زه ووایم ټیسټ یوزر چې دی دا دی زه ورته change owner -r test/home/test اوس که ls -l1 /home اوس چې سو دا د ټیسټ یوزر سول که تاسې وګورئ ما دا د دې اونرشپ چینج کړي د دغه ډایرکټري ده پخوا چې وو دغه admin یوزر چې وو دا /admin ډایرکټري چې وو د admin یوزر یې مالک وو او ګروپ یې او دا بیا زه یو بل ویډیو جوړوم چې هغه د فایل پرمیشنز په باره کې د دې دا چې وو دا د روټ یوزر په باره کې په کنټرول کې وو. اوس که زه ولاړ سم فرض مثال sudo su سم روټ سولم بیا su test سم اوس چې راسم pwd ووایم دی چې ls وکړم اوس بیا پاس کېږي په دا خاطر چې اوس دا اختیارات ماته راکول سوله و دا یوزر ته. نو دا سو یو نورمل یوزر. نو تاسې وګتل چې یو نورمل یوزر څونه په ریستریکټډ دی څونه لږ اختیارات لري او که موږ یو نورمل یوزر جوړ کړو هغه یوازې په خپل ګروپ کې هغه تقریبا هیڅ اختیار نه لري
کم چې ښه دی که فرض مثال موږ یو پروګرام رن کوو هغه په دغه یوزر په اساس باندې رن کوو بیا نو هغه ډېر محفوظه دی. نو اوس بله خبره دا راغله چې یو بل فایل دی چې هغه تاسو ته ښکاره کوم هغه د سوډوور فایل دی. په سوډوور فایل چې دی په هغه کې بیا موږ کولی سو چې یو یوزر ته اختیارات بعضې ورکړو. که فرض مثال زه غواړم چې ټیسټ یوزر ته دا اختیار ورکړم چې دی یو پروګرام رن کړي هغه بیا زه ورې کولی سم کوم چې هغه به زه په بله ویډیو کې ستاسو سره شیر کوم چې هغه بیا ډېر څه شي کېږي. نو د نن ویډیو خلاصه دا ده چې په لینکس سیسټم کې مختلف قسم یوزران دي او اډمین یوزر چې دی هغه ټول اختیارات لري. یو نورمال یوزر چې دی هغه ډېر محدوده اختیارات لري. سرویس یوزر چې دی هغه داسې یوزر دی چې کوم چې لاګین کېدلی نشي. او روټ یوزر چې دی هغه یو اډمین یوزر دی کوم چې په هر لینکس سیسټم کې وجود لري. او موږ ګروپونه لرو په دا ګروپو کې موږ اختیارات ورکوو او کوم وخت چې موږ غواړو چې یوزر یو اختیار ولري موږ هغه ګروپ ته ور اچوو. لکه څنګه چې تاسو ولیدله چې کوم وخت چې ما اډمین یوزر جوړ کړو هغه څنګه اډمنسټریټر یوزر جوړ کړي اتومات لینکس را ولاړ سو هغه د سوډو په ګروپ کې واچوي. کوم وخت چې د سوډو په ګروپ کې سو دته د سوډو ټول اختیارات ورکول سو او سوډو چې دی هغه اډمن ګروپ دی د لینکس. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته مفیده تمامه شوي. ان شاء الله د دې وروسته بیا زه په بله ویډیو کې تاسو ته دا درښیم چې څنګه یو نورمال یوزر لکه یو ټیسټ یوزر څنګه موږ کولی شو چې هغه ته محدوده اختیارات ورکړو. د دوه رقمه لارې دي. یا دا دی چې فرض مثال ته به یو ګروپ جوړوي په هغه ګروپ ته به اختیارات ورکوي هغه دواړې لارې به زه درښیم. یا ته ډایرکټ یوزر ته هم اختیار ورکولی شي یعنې کوم اختیارات چې موږ په فرضاً ویلو چې ګروپ ته موږ ورکړي وه. دلته زه راسم دلته تاسو وګورئ موږ لیکلي وو چې فرض مثال د کلر پرنټر اختیار چې دی هغه په ګروپ 1 کې دی. موږ کولی شو چې د کلر پرنټر اختیار ډایرکټ یوزر ته هم ورکړو. که څه هم بهترینه طریقه یې دا ده چې څوک یې ګروپ ته ورکړي خو یوزر ته یې هم ورکولی شي. نو په بله ویډیو کې بیا زه انشاءالله دا ټوله تشریح به تاسو ته درکړم. نو د نن دپاره دغونده وو. که کوم سوال مالې یا شی تاسو په کامنټس کې ولیکئ او چې کوم مشکل ولري بیا به زه انشاءالله تر خپله د بر کوشش وکړم چې هغه در حل کړم. او بله خبره دا ده چې د چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ چې تر نورو دوستانو پورې دا ورسیږي چې هغه د دې څه فایده واخلي. هر رقم کوم تاسو که هر مشوره ولرئ یا یو تنقید ولرئ هغه په کامنټ کې ولیکئ چې زه کوشش کوم چې دا په دا خپل چشي کې بهتري راولم. نو دا زما اوله پلان دی. ما مخکې درس نه دی ورکړی نو زما دپاره هم دا اوله تجربه ده. نو په دواړو چې یو ځای کار سره وکړو تاسو به ما ته لارښوونه کوئ زه به د هغه مطابق خپل په چشي کې تغییر راولم. نو دغسې به انشاءالله کوشش وکړو چې آینده ویډیو وي تر دغه ستاسو د مشورو پر اساس باندې تر دغه بهتر وي. نو فی الحال خدای په امان. سلام علیکم.